انډیوال په پیدلې دوست په باره کې خدای ډېر غټ ثواب سړي ته ورکوي چې د سړي هغه دوست هم هغه وي چې د خدای او د رسول پر لار برابر وي، پر دین برابر وي، پر اسلام برابر وي. د هغه سره که سړی دوستي وکړي څه خوند کوي. دا دوستي نه ده چې د ده جیب ته دې تمه وي تر اسه دې د دی دوست وي او چې جیب یې خالص وي بیا دې دوستۍ. خو نو دوستي هم سړی د خدای او د رسول لپاره کوي، د دې دپاره یې نه کوي. هغه وپېژنلی یو سړی و، وپېژنلی چې کوم وخت مړي کېدی، وپېژنلی و نو زوی ته یې وویل ول زویه وپېژنلی دا پلانۍ کمره څه ده د ولوکه ول دا کیلې په پلاني ځای کې پرته ده، زما ډېر دولت و تا ته پاته سو، دا خپل دولت به پر لاړی که خدا نخواسته ډېر مجبوره سولې، ډېر مسکین سولې، در په دره سولې، نو به ورشې په کمره کیلۍ به واخې، دروازه به خلاصه کړې، تا ته به په خپله صد معلوم شي چې په دې کمره کې څه شته. او زه یې ورته ورښه او بس نو دی ډېر دولتمند سړی و. بس دی چې وفات سو بس زوی نو زما رنګه عیاشه بس پر دې نه ولاړ سه، په دې پیسې ولاړ سه، په دې وله په 15 شل کاله کې دا دولت ګرد خوب کوي، ګرد یې چټ کړي، تباه کړي. خوارکی ډېر سخت مجبوره، ډېر سخت غریب، ډېر سخت مسکین سو. اخري چې بالکل ور ټپه سوله، پر ټپه سوله، د هرې خوا پر ودرېدله. بس نو خیال یې وکړي چې هغه بابا چې وصیت درته کړی و ته درځه دا کمره خلاصه کړه، په کمره کې څه شته. بس راغلی که پېژم طبیعت یې هم ډېر خراب دی، کیلۍ به خود ورته معلومه سوي، دروازه چې یې خلاصه کړله کیبل پروت دی، پانسۍ راځړېږي، کیبل پروت دی، پانسۍ راځړېږي په پیدلې. نو خیال یې وکړي چې بابا نو د هغه نصیحت دی چې د بل تر فقر، د بل تر ذکر، د بل تر خواست، نو چې ځان په ځان مړ کړې دا پر بید. بس نو خیال یې وکړي چې پرېږدم یې نه ځان پانسۍ کوم. بس د سره که پېږدي بس پر ټیبل ورپورته سو، پانسۍ و غاړه ته واچوله، به ټیبل چې به هغه ته ووایه پانسۍ د خوا ته راوشلېدل، ما د معاملې دغه ترپ یې سره چې راوشلېدل، د شا د خوا د روپۍ پون سپین زر سره زر د بژاره سو په مځکه راتوی سو. بس نو مې څو خواست پلار له کړی، څو دغه بیا کړی، بیا نه پیسې راټولې کړې، راوړلې کور ته کښېږدولې. نو بیا دوستان سره په خبر سوم، ده ورته ویل ډېر ستا مرکه د بړو زه خو موشکې ولم اوس ماله راځئ. نو په پیدلې ښه دوستي خو نه هم ښه خوند کوي چې د هېڅ تمې دپاره نه وي، صرف د خدای دپاره وي. ښه سړی مجلس سره وکړي، څه ورسره وکړي. خو زه تا ته وایم د خدای په قرآن کې به دا کلي کې اوس ما د خبرې سړی نسته، په مسجد کې ورسم هلته پټه خوله ناسته، ګرد خودغرضه خلک دي ورکه بالتخه